هم دکانداران یې که نه شکر الحمدلله ډېر ښکلي جوړ شو مارکېټ الله تعالی فضل سره د چا نه کم نه دی او خدای تاسو ټول خوشحاله ساتي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا د نوابزاده محمد فتح خان مارکیټ دی. زه نوکر یم، زما نوم جمیل دی. موږ دا مارکیټ زموږ نواب صاحب چې جوړ کړو ډېر ښکلی جوړ کړو، ډېر مزېدار یې جوړ کړو او د چاټو علاقه کې داسې ښکلی مارکیټ بل نشته او شکر دی نن د دې افتتاح وشوه. زموږ د مارکیټ فتح خان په خپله افتتاح وکړه او دوکاندارانو سره خبرې اترې مو وکړې او الله دې په موږ هم خوشحاله کړي او الله دې په دا ټول خوشحاله کړي. زما نوم سید نواب دی، زه د عثمان خان ناظر یم. دا چې دا مارکیټ زموږ په نگرانۍ کې جوړ شو او چې نن د مارکیټ افتتاح هم وشوه. نوابزاده فتح محمد خان راغلی و، هغه پرانسته وکړه او د دکاندارانو ته خپل دوکانونه په حواله شو. دې پلاده کې دا سهولیات دی چې تاسو غیر چاپېره هم وګورئ د کرې په نسبت سره زموږ کرې په دغون بازار کې کمه ده. د مانوریانو مارکیټ دی د هغې 23,000 روپۍ کرې ده، زموږ د مارکیټ 7,500 روپۍ کرې ده. مخامخ په دې چوک کې مارکیټ دی د هغې 15,000 روپۍ کرې ده، زموږ 7,500 کرې ده. خوا کې را سره بل مارکیټ دی د هغې 9,200 کرې ده، زموږ 7,500 کرې ده. دا د فتح خان د طرفه ده. جی موږ دا پیغام ورکول غواړو چې دا مارکیټ تیار شو او دې کې موږ سره څه دوکانونه خالي شته په دې درېیم چت باندې، خو د چا ضرورت وي په کرې باندې پکاري او په پټکي باندې پکاري دلته موږ سره رابطه وکړي. ما د موبایل نمبر 0306 45 68 228 جی 0306 45 68 228. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو عزتمندو کتونکو، راغلی یو چاټو چوک کې موجود یو. دلته چاټو چوک کې مارکیټ دی. څنګه چې تاسو پته ده مردان دوه مشهور مارکیټونه دي چې یو د کجوخان په نوم باندې یادېږي او دویم چاټو مارکیټ په نوم باندې یادېږي. د نوابزاده فتح خان ای مارکیټ پرانسته شو، په خپل راغلی په خپل لاس باندې مارکیټ پرانسته وکړه. دلته موږ د مارکیټ ته راغلی وو. دلته چې کوم دوکانداران او دوکانداران سره خبرې اترې کوو چې دوکانداران څه وایي، نه خوشاله دي که خوشاله نه دي. د دوکانداران تر ته موږ ورته سره خبرې اترې کوو. سره اوسئ چې ما سره یو دوکاندار د کپړو والا سره خبرې اترې کوو. السلام علیکم. السلام خیر علیکم. مخکې تروري خپل نوم ووایه. غفور خان نوم مې دی. څومره وخت نه دلته چاټو مارکیټ سره دکان دی؟ زموږ دکان اوس دا نه ویو کو، زموږ زوړ دکان دی نه مخکې شپږ کاله وشو چاټو کې. او جی نو خوشاله که نه؟ ماشاءالله خپل دکانونه جوړ کړي دي، موږ ډېر مشکور یو د هغې. ډېر ښه دکانونه جوړ کړي دي. نو کار مار کېږي که نه کېږي؟ الله کرایي هم ډېره برابر ده، 7,500 روپۍ دي. نور ملګرو ته څه پیغام ورکول غواړې کوم چې دکانونه خالي دي راتل غواړي رد شي که رد نه شي؟ ماشاءالله کار مار پکې زموږ خو ښکلي کېږي، زموږ کار پکې روان دي. نو موږ مخکې هم دې ورته وایو چې یاره دلته راشي که نه، که خپل کار پکې روانوي نو ښه یوه موقع ده. د کار دپاره ښه برابر ځای دی، ښه مزېدار. ټیک ده جي، ډېره مننه. تاسو د ورور خبرې واورېدې چې ډېر ښکلې فلازره کار هم پکې ښه کېږي، نیکان هم موږ سره ښه دي. که څوک راتل غواړي نو راتلی شي. موږ مخکې ورځو نو دوکاندارانو سره خبرې اترې کوو. السلام علیکم ورور جان. السلام څنګه چلو؟ خیر دی جی. خیر دی، خیریت دی، خیر دی. وخه پس کې خدای الله فضل دی، شکر الله. مارکیټ کې څومره وخت نه دوکانداري کوي؟ مارکیټ کې خو موږ ډېر پخوا نه راغلي یو چې دا زوړ مارکیټ کله جوړېده او اوس دا بیا نوې کنسټرکشن نوې او پلازا جوړه شوه. خبره انشاءالله بیا هم ورته رالو. دا خبره دوکانونه هم پکې کړي دي. کاروبار مو څنګه روان دی؟ ښه دی که نه چې نوي دوکان د مخکې نه هم ښه دی او مزید به نور هم ښه کېږي چونکې نوې دی نو د ګاهک دغه لا نشته، خو بیا هم ګاهک ورته را روان شوی دی. او سهولت ته موجود ده که نه؟ سهولت پارکینګ شته، بجلي ورته برابر ده، بره جومات دپاره پروګرام پکې روان دی. نو داسې څه مسله نشته خبره چې دوکاندار د هغې نه شکایت وکړي، نو هر څه برابر دي. نیکانو نه خوشحاله یې که نه؟ نیکانو نه خو ډېر زیات خوشحاله یو. دا خبره چې په کم ریټونو باندې دا دوکانونه وشو، دا خبره په کمه کرایه باندې، دا خبره دې وخت کې ځکه چې دا په 88 کې جوړېده نو هغه وخت کې 150 روپۍ کرایه وه. هغه وخت موږ دې ته راغلي یو. اوس چونکې 2020 دی نو خامخا ډیفرنس به راغلي دا خبره د حالاتو، خو په ښه ریټونو باندې دي. موږ مخکې ملګرو ته وایو چې راشئ د کاروبار دپاره ښکلې موقع ده، دوکانونه پکې شته، کاروبار ځان له روان کړي. تاسو د ملګري خبرې واورېدې، ډېر خوشحاله دي نیکانو نه چې موږ ته سم مشکلات نشته، هر سهولت ته موجود دی. او نور ملګرو ته هم دا ویل غواړو که راتلل غواړو نو راشي، ځاله د پکې دوکان والي او دې کې هر سهولت موږ ته موجود دی. موږ مخکې ورځو او نور ملګرو سره خبرې اترې کوو. موږ سره اوسئ. السلام
السلام علیکم ملګری. وعلیکم سلام. ټول نه مخ خاطر جان نوم جبران نامه مې ستا څنګه خیر جی کاروبار مخ روان دی خیرونه بالکل تاسو ماشاءالله د مارکیټ او فرانستو شو نواب صاحب راغلو نو سګله مینه شپم کوم نشته نه ګیله میله خو بالکل نشته ماشاءالله مارکیټ هم ډیر زبردست تیار شوی دی او ماحول هم ډیر ښکلی دی او غاګ دغه موږ سره ډیر توله اصل کې نواب صاحب په خپل نیت صفا نو ځکه دا مارکیټ هم داسې چلیږي پوه شوې نور ګاګ مګ د راځي کنه راځي شکر دی نن دویمه درېیمه ورځ او شکر دی بازار ښه ښکلي دی او هر قسمه سهولت ته موجود دی کنه هر څه برابر دي بالکل څه ګیله میله وغیره هېڅ هم نشته ملګرو د څه پیغام ورکول غواړي که راتل غواړي ستاسو مارکیټ کې دکان کول غواړي بالکل دی راشي کار مار هېڅ غم دی نه کوي ګاګ هم ښه برابر دی او دکانونو ریټونه هم ښکلي دي او دکان هم ماشاءالله ښه برابر کولو دی بیسمنټ هم ښه مزېدار دی پلور بره پلور هم صحیح دی درېیم پلور به هم نه دی چلیږي انشاءالله ټیک دی جي ډېر شکریه جي بالکل تاسو د رونو خبر واورېدې جی ګرانو کتونکو ته موږ یو بل دکاندار لرو سره خبرې ترې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام ټول نه مخکې راته خپل نوم یاد سید سیار بادشاه چاټو چوک کې ستاسو څومره وخت دکان وشو د 14 کالو داسې ها جی اوس نوی مارکیټ جوړ شو فرانسته وشوه نو په دې موقع باندې څه ویل غواړې په دې موقع دا خو د مردانو د نږدې چاټو ایریا ګیر چاپېره لکه د مایارو شو تورو شو موب شو غړې شو د دې لپاره لکه د سهولت یو ښه ذریعہ جوړه شو او الحمدلله لکه ټول پکې ښه فورمن خلک دي فورمن دکاندار دي او ښه پکې خوشاله دي د نواب لکه ډېره زیاته شکریا ادا کوو په دې مردان کې دوه مارکیټونه چې زیات مشهور دي یو ګجوخان په نوم باندې یادېږي یو چاټو مارکیټ باندې کسینګ بالکل دا به ان شاء الله د ګجوخان نه به دا ډېر زیات ښه رنګ وروړي ځکه چې دلته کې ټول دا زاړه خلک دی خپل او آبادی ډېر دی نو دې طرف ته د خلکو رجحان لږ ډېر زیات دی بل د نواب صاحب نه زیات خلک خوشحاله هم دی او سهولت ته پکې موجود دی که نه او هر قسمه د اوبو سهولت پکې موجود دی د لیټرینونو سهولت پکې موجود دی اوس پکې اخوا ته چې کوم دی نو د زنانو د لیټرینو پروګرام هم کېږي چې بعضې وخت کې لکه ضرورت راشي نو ښه د پردې انتظام پکې شته او پارکینګ هم پکې شته د موټر سایکلو او د موټرو هر قسمه لکه فرض که کنزومر راځي نو هغې ته پکې دغه سهولت هم شته لکه ټول دکانونه بوک شوي دي که نه څه پکې خالي شته اوس هم دې پکې بره پکې هم شته لاندې هم پکې یو 2-3 دکانه خالي شته نو که څوک خواهشمند وي نو راتلی شي خو د باندې او د لاندې یو شان پوزیشن دی لکه مطلب دی چې ګاک اوس بره پکې لا کار نه دی شروع شوی دکانونه نه دي کولو شوي خو بیا هم زنانه راځي نارینه راځي بره خیږي او ګرځي خپل راوند لګوي جی بالکل تاسو د مشر خبرې واورېدې چې کم ملګري راتل غواړي نو راتلی شي دکانونه په کوم شته پکې ځکه هر قسم سہولت هم موجود دي او کار پارک هم پکې شته دا ټول غټه خبردار چې کار پارکینګ نن سبا د کار پارکینګ مسلې وي خلکو ته ګاډي ورسره وي د روډ د پاسه درول نشي اکسیډنټ پکې راتلی شي قسم خبرې پکې راتلی شي نو کار پارکینګ ټول غټه مسله ده چې کار پارکینګ پکې شته نو که څوک ورته راتل غواړي نو راتلی شي دکانونه په کوم یو څو دکانونه پکې خالي شته نو زر ته زر راشي او ځله پکې دکانونه بوک کې نو زمونږ خبرونه سره ترسي چې چرته مې خوشاله اوسه آباد اوسه بریالي اوسه د الله پامان